تعالی دپاره د دغه عبادت کوونکو تیار کړي دي پروردګار یې علم ورکړي. وایي پنج شنبه به سي د جمعې شپه به سي ملکه به په ټولو جنتو کې داسې اعلان وکړي چې ای جنتیانو ای مؤمنانو راسئ نن مو د مودینې ګوهر د جنتو سرور د رب العالمین جوهر سید العالمین حضرت محمد رسول الله میلمه دی تر ده چې قربان او صدقه سو قربان دي چې زموږ مور و پلار درته یا احمده وا محمده وا د مودینې رسوله د حضرت محمد رسول الله میلمستیا ده د خدای د نازولي رسول میلمستیا ده چې د 8,000 قومو بهتر و افضل رسول محمد رسول الله دی. د ده میلمستیا به وایي د توبه تر درختې لاندې الله جل جلاله جوړه کړي. د رسول الله په میلمستیا کې چې وایي خوراک څوک وکړي دا خوراک به ابدي وي بیا به دی وږی کېږي نه. کله چې وایي دا ملکه غږ وکړي چې د رسول الله میلمستیا ده زموږ ستاسو د غمخور میلمستیا ده وایي دا ټول جنتیان د 700 جنتو د 800 جنتو جنتیان به وایي را الله کي ټول جنتونه به وایي خالی پاتې سي. هر یو به د دې جنتیانو څخه دا خواهش او تمنا لري چې د علیه السلام مبارک با جماله نوراني او شایسته مخ وویني او په لقا باندې یې مشرف سي. دا ټول به وایي د توبه و درخت ته ور حاضر سي دغه جنتیان به وي چې را روان به وي او راځي به د توبه تر درختې تر سایې لاندې بخښیني. ټول به وایي د محمد رسول الله په زیارت باندې مشرفه وګرځېږي. کتاب وایي میلمستیا د علیه السلام مبارک به داسې وي وایي د ده مبارک یو د نور قبه ده د یوه مروارید څخه جوړه ده 1000 دروازې لري د یوې دروازې څخه بیا تر بلې دروازې پورې د 500 کالو لار ده. په دغه قبه کې به یې میلمستیا تیاره کړې وي. په دې میماني کې به وایي اسرافیل جبرائیل امین هم خدمت و کار کوي میکائیل علیه السلام به هم په خدمت باندې اخته وي. وایي په دې میلمستیا کې به د محمد رسول الله دا جنتیان 300,000 کاله تیر کړي. هغه کلونه چې هغه د آخرت کلونه دي چې یوه ورځ یې د دې دنیا 50,000 کاله ده. وایي کله چې دا جنتیان د غوښو نعمتو خوړلو څخه فارغه سي جامونه د شرابو پسې وچ سي چې دا شراب مختوم په ختام سره د مشک وي پر دې جامو باندې به په قدرت سره د رب العالمین شاوخوا داسې نوشته وي هذا شراب طاهر من رب طاهر الى عبد طاهر. دا نوشته و ترجمه یې داسې ده وایي دا شراب پاک دي د پاک پروردګار و طرف ته د خپل پاک بنده دا جامونه وایي وچ شي. کله چې وایي دا جامونه د شرابو وچ شي په دې مهماني کې د علیه السلام مبارک د ټولو څخه به وایي مستان او مشتاقان د جمال الهي جوړ کړي. شوق د دیدار د رب العالمین به ورپیدا سي. اسقاهم ربهم بین جمله ابرار ماست و شرابی لا یزالی هفت و پنج و چار ماست چون پزون گردد تجلا و از جمالی حق ببین ذره ذره هر دو عالم گشت موسی آوازی ماست. وای رب العالمین به دا جنتیان اوبه کې رب العالمین بیا ساقي وي. ټول نیکان و جنتیان به مست وي مستی به کوي. وای دا هغه شراب دي چې زوال نه لري زائلیږي نه مګر مستی لري ګړی په ګړی. نو کله چې رب العالمین دیدار وویني په جمال الهي سره مشرف سي دواړه عالمه به زره زره وګرځي ځکه چې موسی علیه السلام یې په اواز باندې مست سوی و پر کوی تور چې خبرې یې ورسره کولې د الله جل جلاله سره موسی علیه السلام یې مست کړی و د رب العالمین خبرو. نو وایي کله چې د سید العالمین میلمستیا خلاص سي په جنت الفردوس کې دا جنتیان به بیرته ټوله پر خپلو براکو باندې سپاره سي و خپلو ځایو ته به ولاړ سي. د جمعې ورځ به راسي ملکې به په جنتو کې اعلان وکړي چې ای د خدای بندګانو و دارالجلال ته راسئ د رب العالمین میلمانه یاست. نن مو پروردګار میلماني درته کړې ده دا ټولو بندګانو ته. دا ټول جنتیان مؤمنان به دا تصور هم وکړي چې نن نو رب العزت دیدار هم راکوي چې میلمانه کوي مو خدای و دارالجلال ته مو بیایي نو خامخا د رب العالمین دیدار هم په دې مهماني کې ستا چې و خپلو بندګانو ته یې ورکوي. وای نو د ډېرې خوشحالۍ څخه د زړه به داسې اواز په دې جنتو کې پورته سي واشوقاه الی رب العالمین. عاشقان به بېتابه سي عاشقان به په ولایت د عشق ماڼۍ وهوري مازوله کې نو به د جمعې په ورځ دا د جنتو مخلوق په میمانۍ ور روان سي د رب العالمین. سبحان الله دا به عجب میماني وي. الله مو د دې میلمستیا خاوندان کې حق تعالی به دا ټوله تختونه کرسۍ میوې جامونه په خپل قدرت سره کن په یکون باندې ایښي وي.
دا جنتیان به ورسي، پیغمبران و رسولان به پر منبرانو د روح کښېني، د پاره د عوامو مؤمنانو به چوکۍ تر دې منبرانو لاندې کښېږدي دي. اول به رب العالمین و داود علیه السلام ته خطاب وکړي چې په خپل شیرین اواز سره دې د زبور څخه یو څه ووایه. وایي داود علیه السلام به د زبور څخه یو څه ووایي، شروع به په وکړي. داسې اواز دې وي چې ټول جنتیان به په مستي باندې راولي. ټول نعمتونه د جنت په دغه اواز سره د داود علیه السلام جنتیان هیر کړي. د هرې درختې بلګ به په رقص و نغمو سي، مرغان د جنت به پریزو سي، عاشقان به مجذوبان سي. مطلب داسې شیرین اواز به چا نه وي اورېدلی په دنیا کې. نو به حق تعالی پر دې جنتیانو داسې غږ وکړي: هذا لذتهم في سماع کلام المخلوقین فکیف لذتهم سماع کلامی. وایي ای جنتیانو دا لذت و خوند تاسو ته د مخلوق د اواز دی. داسې یاست، زما اواز به څنګه وي، طاقت به زما د اواز رانوئ تاسو ای بندګانو. زه هم و تاسو ته زه رب العالمین یو شی شروع کوم چې هغه ستاسو د رب العالمین اواز دی. داود علیه السلام خو زما یو بنده دی، تاسو د ده پر اواز باندې داسې بېهوشه و مستانس ولاست. دا عاشقان نه دي، دا به وایي د حالت څخه بل حال ته ولاړ شي، غرق په عشق کې به وي. نو داسې اوازونه د دې عاشقانو تر خوله به راخېږي، داسې به وایي: جانا ز فراق تو این محنت غم تاکی، دل در غم عشق تو رسوای جهان تاکی. خون شد دل مشتاقان از غیرت خود تاچن، خون خوردن خاموشی از دل شدگان تاکی. نه آمد که تو ای جانان از پرده بیرون آیی، ای روی بدان خوبی در پرده نهان تاکی. سبحان الله، دغه دې د مستۍ و د عشق خبرې. وای ای جانانه، ستا د فراق و جدایۍ څخه به دا غم و محنت و مصیبت تر څو پورې به وي؟ تمامېده نه لري. د هغه غم د فراق به وي او زړه به په غم کې د عشق ستا په جهان کې تر څو وي. دا و رب العالمین ته د عاشقان وایي چې دا د عشق غم په جهان کې تر څو به وي. د مشتاقانو عاشقانو زړونه د خپل غیرت څخه زخمیان او وینې تر څاڅي، وینې خوړل، خاموشي د زړه څخه ایستل به تر څو پورې وي؟ داسې ورځ وخت به راشي ای جانانه چې یو وخت د پردې و حجاب څخه د باندې راوځې چې زموږ زړونه په عشق ستا غرق دي ای مبارک جانانه. په دغه ښایست و جمال کې به تر څو په پرده و حجاب کې پټ او نه به راوځې، پټ پټ په ځان پټوې او د حجاب څخه به ځان نه ښکاره کوې. عاشقان به داسې وایي، بیچارهګان عاشقان به تږي او خوار د رب العالمین د اواز وي. یطلا به رب العالمین خپل اواز و دې جنتیانو ته پورته کړي. الله جل جلاله به سلام ورواچي چې سلام قولا من رب الرحیم. په عاشقانو کې به وژ ورسي، نارې مستانه به پورته کړي، داسې غږونه بیا تر خوله خیږي د دې عاشقانو. بنمایی رخی که باغی گلستانم ارزوست، بکشای لب که قند فراوانم ارزوست. یعقوبی و اصفاها همیزنم، دیدار خوبی و سب کنعانم ارزوست. نو رب العالمین خطاب ورته وایي چې سترخانونه هوار کړي د پاره د نعمتو د خوړلو. نن خو نو زما میلمانه یاست، دا ټوله جنتیان چې وایي و دارالجلال ته ور حاضر سي. نو رب العالمین خطاب ورته وایي و دا خپلو ملکو ته چې منبران د یاقوتو کښېږدي، دا زما بندګان زما میلمانه دي او شاوخوا پر دې منبرانو باندې چوکۍ و کرسۍ نصب کړي. دا چوکۍ به د زرو څخه وي. ټول پیغمبرانو، ابدالانو، مؤمنان به پر دې تختو منبرانو د یاقوتو کښېني. حورې و غلمان به دستې د ګلانو تړلې وي، ټولو به صفونه وهلي وي، ولاړې به وي. هر جنتي به پر خپل رتبه باندې د خپل عمل پر هغه چوکۍ کښېني. هغه بندګان چې عمل یې ډېر کم وي هغه به تر ټولو شاته ناست وي. حضرت محمد رسول الله به یو منبر وي د یاقوتو چې په ټولو منبرانو کې به بلنده او غټ او ډېر ښایسته وي. پر دې باندې به سردار د عالمیانو رحمت للعالمین د مدینې سرور محمد رسول الله ناست وي.